نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشاله یو چې یو ځل بیا نړۍ جال خپرونه ته راځو. په دې خپرونه کې خو تاسو ته معلومات شته چې موږ د انټرنیټ نه مواد راخلو، یعنی په انټرنیټ کې چې څومره شبکې دي، اکه ګوګل دی، هغه فیسبوک دی، ټویټر، ایکس دی، ټیک ټاک، یوټیوب، ټیلیګرام، انسټاګرام، نو ګروپونه دي، نو دغه نه مواد راخلو. هغه اساس موضوعات چې افغانستان پورې تړلي دي، زمونږ دین، کلتور، مذهب پورې تړلي دي، هغه راخلو. زمونږ د ټولنې په خیر دي. یا داسې ځینې خبرونه هم شته چې هغه افواهات وي، دروغ وي، یو آوازه وي، هغه بیا رد شوی وي، یا دغه په اړه سپیناوی وړاندې شوی، غبرګون ښودل شوی وي. دا وړاندې کوو ډېر ضرور دي، ځکه زموږ ټولنه ډېر ژر څه مني. دلته ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي، خلک ملامت نه دي، ځکه افغانستان کې هر څه پیښېدلی شي. خلک داسې یو ذهنیت جوړ شوی دی، یعنی که څوک څه وغواړي پیښولی شي. نو دې وجې نه که معمولي اوازه هم پورته شي، خلک فکر کوي چې دا کار شوی دی. نو دې وجې نه بیا یو غبرګون، یو رسمي ادرس نه، یو سپیناوي ته وضاحت ته اړتیا وي. نو هغه چې خپریږي، دوی دا کلو کې دغه اوازه خپره کړې وي، او جمع وجره او داسې دکانونو کې او کلي کې، د لوبو میدانونو کې، چرته بانډار کې، په همدې باندې بحث روان وي. ځکه موږ هم دغه د دې کلیو خلک یو، او په رکشه کې، په ټکسي کې، په حجره، په هر څه کې ګرځو را ګرځو، کینو، ناسته پاسته لرو، هم دغه د ټولنې یو. نو موږ د خپرونه هم په دې خاطر چې هغه ځینې اندېښنې رافه شوي وي، ځکه دروغ بد دي، که هر څوک وایي. نو د دې ټولنې نور زورول نه وي په کار. دې له خاطره په دې خپرونه کې هغه سپیناوي، هغه ډاډګیرنې، هغه د بیا رغونې، آبادۍ خبرونه، نوره نړۍ کې څه اخو ډب روان دی، څه سره وایي، څه خولو سره خوروي، نو دا هم تاسو ته وړاندې کوو. نو دلته نور ډېر موضوعات دي نوي د 2 ورځو کې، چې هغه موږ دلته په نیم ساعت یا 40 دقیقو کې تاسو ته وړاندې کوو. نو دا خپرونه موږ سره تر اخره پورې واورئ، ډېر څه به ترلاسه کوئ. یوازې خبرونه نه دي، خپله خبره هم په لرو، د نورو خلکو نظرونه چې د هغه هم رااخلو. د اسلامي امارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې دغه د نړیوالې محکمې په اړه چې شوې ده، چې هغوی وتلي دي ترې د اسلامي امارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د دغې محکمې شالید ته په اشارې راغلي. نړیوالې جنایي محکمې د عدل او انصاف پر ځای د سیاسي تمایلاتو له مخې چلند کوي. اعلامیه کې همدارس لیکل شوي دي اسلامي امارت د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکي نظام په توګه د روم اساسنامې پر بنسټ د نړیوالې جنایي محکمې په نوم جوړښت ته ځان مکلف نه بولي. سرچینې لیکلي اسلامي امارت له هیوادونو سره د متقابل احترام او په اصولو ولاړ تعامل غواړي، او نور د نړیوالې جنایي محکمې له دې تګلارې سره موافق نه دی. د اسلامي امارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې همداراز د افغانستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د میلیونونو بېګناه انسانانو چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي ځپلو او شهادت ته اشاره شوې ده، چې ګڼې دغه محکمه یې پر وړاندې چوپ پاتې شوې او هیڅ ډول پوښتنه یې نه ده کړې. سرچینې د نړۍ یو شمېر لویو هیوادونو ذکر کړی چې د دغې محکمې غړیتوب نه لري. نو په همدې اساس یې د افغانستان په څیر یو داسې هیواد چې تل د نورو اشغال او استعمال له لوري مظلوم واقع شوی غړیتوب یې یو غیر ضروري چاره بللې ده. اسلامي امارت پورته موارد ته په کتو
رسما دا پریکړه کړې چې د روم اساسنامې چې تیری ادارې غړیتوب منلی و نور ورته هیڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري. یعنی اسلامي امارت د روم اساسنامې چې جمهوریت غړیتوب منلی و اسلامي امارت ترې وتلی دی او هیڅ اعتبار وړ نه دی. په دې اړه بیا خپله د روم هیواد د اعلامیې ته په اشارې دا خبره کړې وه، روم په دې باندې غبرګون څرګند کړی و. نو رښتیا هم هر ځای خپل اصول وي او خپل تعاملات وي. په دې اړه د دفاع وزیر ځوان دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد چې تیره ورځ یې هلته د سردار داود خان روغتون کې یوه غونډه کې خبرې کولې. هغه هم ویل چې موږ نړۍ سره د اسلامي او ملي منافعو ته په کتو په دې ارزښت سره وایي نړیوالو سره تعامل کوو. یعنی دا واضح وویلې. نو دې وجې نه څومره تړونونه چې شوي دي هغه که د دې اسلام او د ملي منافعو ملي ګټو خلاف وي اسلامي امارت ترې نه وځي او هغو سره ګډ کار نه کوي. د نورستان ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د 100 واټه برېښنا کوټ په جوړېدو سره تازه 300 کورنیو برېښنا ته لاسرسی موندلی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال مولوي محمد طاهر د یاد برېښنا کوټ د پرانیستي مراسمو ته ویلي چې په دې سره به خلک برېښنا ته په لاسرسي د ځنګلونو له پرې کولو راوګرځي. هغه له ځایي خلکو غوښتي چې د دې برېښنا کوټ ساتنې ته پاملرنه وکړي چې دوی هم ورته د پاملرنې ډاډ ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت په بیا ځل رسېدو سره د هېواد ټولو لرې پرتو او له خدماتي بې برخو سیمو ته ځانګړې پاملرنه شوې او دغو سیمو ته بېلابېل خدمات غځېدلي دي. رښتیا هم د برېښنا برخه کې یو چټک کار روان دی. مخته یو راپور دی، هغه به تاسو ته بیا نشر کړم. په هغه کې زیات معلومات دي چې برېښنا شرکت څه پلانونه لري، کومې طرحې لري راتلونکي کې، چېرته څومره یعنی غواړي چې 24 ساعته برېښنا ولري افغانستان او خپله برېښنا ولري. یو خو دا وارداتي برېښنا ده، دا به هم وي، خو که خپله ولرو نو د میلیونونو ډالرو قرض نه یا مثلا د دې بیل نه چې هر کال 200 میلیونه ډالر اسلامي امارت ورکوي. تاجکستان، ازبکستان، ایران، دغه هیوادونو ته، ترکمنستان، دغه 2-3 هیوادونه دي یعنی دغه برېښنا راوارده کړې ده او دلته ویشوي لګوي. بیا د دې د کال 900 میلیونه که 800 میلیونه ډالر ورکوي. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د حضرت معاذ بن جبل ملي فوزي اکاډمۍ څخه 268 تنه ځوان افسران له 4 کلنې تعلیمي دورې فارغ شوي. خبر کې وړاندې راځي چې پر همدې تړاو جوړو شویو مراسمو کې یو شمېر د کابینې غړو، لوړپوړو حکومتي چارواکو او پوځي کارکوونکو ګډون کړی و. دوی فارغ شویو افسرانو ته سپارښتنه کړې چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او د هیواد پرمختګ کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. له بل لوري بیا فارغو افسرانو هم ژمنه کړې چې د اسلامي نظام او خپل هیواد ساتنې هڅو ته به دوام ورکوي. نو 268 تنه ځوان افسران له 4 کلنې تعلیمي دورې فارغ شوي دي. یعنی دا سلامت پانتون دی، یعنی دغه 40 ورځې یا 2 میاشتې یا 4 میاشتې تعلیم نه دی. دا یو اکاډمي ده، یعنی پانتون دی، فوزي اکاډمي ده. دا 4 کلنې زده کړې دي. د اسلامي امارت چې راغلی په اوله دوره کې کله چې د داخله وزیر خلیفه صاحب را څرګندېدو په لومړي ځل، نو هغه مراسمو کې زه ومه. 480 کسان فارغېدل او په هغه مراسمو کې ما چې برخه واخیسته ډېر خوند مې ترېنه واخیستو. هغه د دوی نمایش او د قدم چې وهلو او نور داسې صحنې لرلې، جالبې صحنې وي. رویټرز حماس د 602 فلسطینیانو په بدل کې 6 اسرائیلیان خوشي کړي دي، خوشي کوي البته. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی د حماس جهادي غورځنګ نن شنبه د 602 تنو فلسطینیانو په بدل کې 6 اسرائیلي بندیان خوشي کوي
دغه بندیان د هغو 33 اسیرانو له ډلې دي چې د اوربند لومړي پړاو هوکړې په اساس به خوشي کیږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم حماس د اسرائیلیانو 4 جسدونه چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو سور صلیب ته وسپارل. دغه بندیانو په ډله کې 2 تنه هغه اسرائیلیان هم شامل دي چې 10 کاله وړاندې غزې ته دننه شوي وو او د حماس مجاهدینو له لوري نیول شوي وو. نو دا ډیره جالبه ده چې هوایي بریدونو کې هغه اسرائیلیان وژلي وو. دوی خپله لکه دلته هم کله کله دغه د غزې سوریې او ځینو نورو هیوادونو هغه کوم څه چې پکې ترسره کیږي هغه که جنگ ده، هغه که مظاهرې دي، هغه که نور فسادونه دي، هغه دلته افغانستان کې هم دغه د تیر جمهوریت ته یا تیرې ادارې ته ورته وي. دلته هم ډیرو کله داسې هم شوي دي چې امریکایانو په د جمهوریت په عسکرو باندې بریدونه کړي دي، هغوی وژلي دي. دغه راز په کورونو باندې چاپې ور اچولي دي. یو دلته په حصارک کې به تاسو ته یاد وي چې د کور حصارک کې یو کور باندې چاپه واچول شوه چې 12 غړي یې ور شهیدان کړل. نو د هغه یو عسکر و د هغې کورنۍ، نو هغه په غزني کې په وردګو کې طالبانو سره یعنی امارت مجاهدینو سره په جګړه بوخت و، یعنی د ورده عسکر و، په هغه باندې برید کړی و. نو دغسې ډېر بریدونه شوي دي. دا په اخرو کې دغه لوګر د پکتیا د شاوخوا کې چې کله د فتح راتله په د اخر ورځ چې خوست د تلل نور چې خوست هم فتح کړي، په دغه وخت کې د اردو او مجاهدین په مذاکراتو مثلا په روغه جوړه باندې سره بوخت وو چې له پاسه بمبار پې وشو، یعنی د 10 اردو عسکر هغه هم پکې دغسې د مجاهدین هم پکې وو، دغه باندې بمبار وکړو. نو دا هم د فلسطین کې یا غزه کې چې 33 اسیرانو له ډلې چې د اوربند لومړي پړاو هوکړې په اساس به خوشي کیږي. دا د تېرې پنجشنبې په ورځ هم حماس د اسرائیلو 4 جسدونه وایي هغه جسدونه ورسپارل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. دا خپله اسرائیل وو له حماس ډلې سره جنګېدل، نو هغوی بیا له پاسه بمبار پې کړی، په خپل عسکرو باندې اسرائیلو بمبار کړی وو. نو هغه جسدونه دوی سره وو، نو د بندیانو تبادله کې ورخوشي کړل. نو دغسې هم کله کله کیږي. د دغو بندیانو په ډله کې 2 تنه هغه اسرائیلیان هم شامل دي چې 10 کاله وړاندې غزې ته دننه شوي وو او د حماس مجاهدینو له لوري نیول شوي وو. یعنې دوی سره هم داسې نه ده چې دغه اوس جګړه کې کسان نیولي دا ورسره تبادله کوي، بلکې د غزې مجاهدین یا حماس ډلې 10 کاله مخکې هم داسې اسرائیلیان نیولي دي چې غزې ته داخل شوي 10 کاله وړاندې، هغوی هم د حماس مجاهدینو له لوري حماس مجاهدینو بدل کې اوس خوشي کیږي هغه اسرائیلو سره چې دي. نو په ټوله کې داسې ویلی شو چې د 3 تنو بدل کې 200 او 600 300 داسې کسان ورخوشي کوي. مثلا د 602 فلسطینیانو په بدل کې 6 اسرائیلیان ورخوشي کوي. دا معنی چې د هر 2 بندیانو بدل کې یا د هر یو بندي بدل کې 100 فلسطینیان یا حماس ډلې مجاهدین را خوشي کوي. دلته افغانستان کې هم دغسې شوي وو. موږ د یو بریګډال په تبادله کې مو 15 د امارت مجاهدین را خوشي کړل. په ګونتنام بګرام کې چې وو په امریکا کې بندیان وو. په دې کې د داخله وزارت مرستیال مولوي محمد نبی عمري، همدا شان د سرحداتو وزیر نوري صاحب، همدا شان د اطلاعات و کلتور وزیر مولوي خیرخوا صاحب او دغه راز د استخباراتو رئیس وثیق صاحب او د ورته نور کسانو چې هغه 15 کسان یې پرې راخوشي کړل. نو دغسې کله کله کیږي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د تورخم دروازه نن سهار د پاکستان له لوري تړل شوې. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان سید طیب حماد حریت رادیو ته وویل د پاکستانی لوري تر اوسه د دې لارې د تړل کېدو د علت په اړه ورته څه نه دي ویلي. ښاغلي حماد له هیوادوالو غوښتي چې پر دې لار د سفر وړاندې د وضعیت روښانتیا ډاډ ترلاسه کړي. دغه دروازه داسې مهال تړل کیږي چې تر دې وړاندې
ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د افغان ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړولو له امله دواړو لوریو ترمنځ نښته هم شوې ده. داسې انګیرل کیږي چې پاکستان هم ممکن د همدغو تاسیساتو جوړولو په غبرګون کې دروازې تړلې وي. نو دا به کیږي. نو موږ د خدای داسې وکړي چې دغه نوري لارې هم شته. داسې نه افغانستان د 4-5 هیوادونو ترمنځ د چابهار بندر د تاجکستان دی، ترکمنستان، ازبکستان دغه راز واخان باندې کار روان دی. دغه ژمی چې تیریږي بل وړي کې به انشاءالله ډیر کار مخته تللی ولته بازار جوړیږي. نو دغه لارې کې بیا بندیږي هم ډیر مشکل به نه وي، ځکه پاکستان سره دغه ډیورن کرښه باندې جنجالونه به وخت نه وخت ځکه وي چې دغه نزغن تار نه ملت مني نه امارت مني نه بل څوک مني. نو دا یو جبري کرښه تیره شوې ده، خامخا به په دې باندې جنجال وي او جنجال چې رامنځته کېږي دروازې به تړل کېږي. د امریکا ولسمشر د غزې د تخلیې په اړه له خپلې طرحې په شا شو. ډونالډ ټرمپ ویلي له غزې د فلسطینیانو اجباري ایستلو او د غزې د نیولو په اړه یې طرحه تحمیلي نه بلکې یو وړاندیز و. ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې له غزې تړانګې د فلسطینیانو اجباري ایستلو او د امریکا له لوري د واک ایستلو په اړه د هغه له طرحې سره د نړیوال غبرګون ته په اشاره ویلي د اردن او مصر مخالفت متاثره کړی. د یادونه ده چې ټرمپ څه موده وړاندې له غزې د فلسطینیانو د اجباري ایستلو طرحه وړاندې کړه چې د نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شو او د یو شمېر هیوادونو د چارواکو د ټرمپ دغه طرحه نژادي تصفیه وبلله او ګواښ یې وکړ چې دا ډول اقدام به غزه د شخړې حل غیر ممکن کړي. نو ټرمپ ویلي دي چې وایي ما قاطع حکم یا امر نه دی کړی، وایي ما یو وړاندیز وکړو، یو مشوره غونډې مې وکړه چې داسې وشي چې د غزې خلک بل ځای ته انتقال کو، د غزه تر څو ورغه او ښارګوټي پکې جوړ کړي، هغه وروسته د غزې ول راشي. نو دا خبره یې وایي ما کړې ده، داسې نه دی ویلي چې خامخا دې لاړ شي. نو په دې اړه وایي د اردن او مصر مخالفت متاثره کړم ځکه دا سرحد کې پراته دي ورسره، دا د فلسطین هغه برخه ده چې ډیر کله له دې لارې توغندي اسرائیلو ته نور پرېږدي او مخه یې نیسي د کفارو سره ولاړ وي. کله کله وایي ټرمپ ځکه اوس متاثره کړ چې ډیرو هیوادونو هغه که سعودي عربستان دی، قطر دی، مصر دی، دغه راز حتی د سوریې مشر احمد الجولانی هغه هم غبرګون ښودلی و. نو دې وجې نه ټرمپ ترې په شا شو چې د دینه بیا بله ډنډوره جوړه نشي، ځکه د ټرمپ دغه څرګندونې چې وي ډېر غبرګونونه یې راوپارول چې غزې نه دې خلک لاړ شي تر څو یې ورغه و جوړې کړو ودانۍ پکې جوړ کړو بیرته د راشي. نو دا ډېرو خلکو ورته وویل چې په خپله د ترکیې د پارلمان یو غړي ورته وویل هغه څوک چې په افغانستان کې ماته خوړلې ده، امریکا ته یې ویل هغه څوک چې افغانستان کې ماته خوړل ده د غزې په ګډوډۍ کې حق نه لري چې لاس ووهي. همدغه راز د امریکا پخوانیو سلاکارانو د سنا مجلس غړو هغه هم ورته ویلي چې غزه د دپاره نه ده چې تاسو عیاشۍ پکې وکړئ، هلته ولاړ شئ، هلته ودانۍ هر څه جوړ کړئ. بلومبرګ رسنۍ خبر ورکړی چې د هند حکومت په نږدې وخت کې د اسلامي امارت مهم ډیپلوماټان خپل هیواد ته وغواړي چې دا د نوې ډیلي له لوري له کابل سره د اړیکو برخه کې نوی ګام دی. دغه رسنۍ د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوه تنه نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د چارو پر مخ وړلو لپاره ورپېژندل شوي دي. دې وروستیو کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو ښه والي لپاره هڅې زیاتې شوي دي. تر دې وړاندې هم هند ممبئی کې اکرام الدین کامل د افغانستان سرکنسل په توګه منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکو ویلي وو اسلامي امارت 2024 کال کې په ډیپلوماټیکه برخه کې لوی لاسته راوړنې درلودې او هیله یې ښودلې چې 2025 کال کې به دغه لاسته راوړنې دوام ولري. نو د هند حکومت غواړي چې ډیپلوماټان چې د خپل هیواد ته وغواړي تر څو په نوي ډیلي کې دوی سره اړیکې پراخې کړي. هغه سفارت دی ممبئی کې کنسلګري ده. نو کله چې په کوم هیواد کې کوم حکومت وي هغه سره تعامل کیږي. نو افغانستان کې اوس اسلامي امارت دی، نړۍ مجبور ده هر هیواد که هغه سره جوړه وي که نه وي سره جوړه مجبور دي، ځکه افغانستان د اسیا زړه دی، اسیا کې پروت دی او منځنۍ اسیا ته په دې باندې لاره تېره شوې ده.
نو د وجنه افغانستان ډیر مهم دی چې خلک ورسره اړیکې ولري، یعنی هر حکومت چې افغانستان کې وي دا مهمه نه ده، نو خلک به ورسره اړیکې لري او نړۍ کې به یو کلی وي دغه کور ته چې هر څوک راځي، یعنی د هر څوک حاکم وي. نو دی وجنه اسلامي امارت سره هم خلک مجبور دي. دا داسې نه ده چې مونږ اوس ووایو چې ولا د کفارو یا د اسلامي امارت ترمنځ کوم داسې خنډ نشته یا کومې کیسې نشته یا کومې داسې ټکرونه نه دي رامنځته شوي، خیر خیرات د هر څه بس لاړل قرباني شول او بس لاړل. نه، خدای دې نه کړي، هر څه شوي دي ګټې دپاره شوي دي، د اسلامي نظام دلته حاکم شوی دی. او د دې وجې نه ما درته وویل چې په دې نه چې اسلامي امارت له خپل دریځ تیر شوی دی نو ځکه خلک سره تعامل کوي، نه، خلک مجبور دي، هیوادوال مجبور دي او امریکا مجبور ده، روس مجبور ده، چین مجبور ده. اوس مونږ روس هم مات کړی ده، امریکا هم مات کړی ده، خو دغسې نور هیوادونه هم کوي. بس دغه د روسیې اشغال و په سوریه کې، خو دغه د روسیې ولسمشر له پوتین سره هم ګوري، له هغو سره هم تعامل کوي، خپل ویناو کې ښودلې ده. نو دا به داسې کیږي. نو درنو اورېدونکو، زموږ د خپرونې وخت نیمایي ته رسېدلی دی. نور ډېر خبرونه لرو، لاسته راوړنې لرو، آبادۍ خبرونه دي، نو هغه کې هم راسره شرکت وکړئ. چېرته ځئ، ما یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راځو. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال د هوریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د نړۍ جال خپرونې قدرمنو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست. درته وایو موږ تېره نیمایي کې په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړې نه وي، څه چې په رسنیو کې خپاره شوي وو هغه هم راواخیستل، یو څه خپله خبره هم ورباندې وکړه، تحلیل هم ورباندې وکړه. نو اوس راځو دویمه برخې ته. نو دویمه برخه کې راځي چې افغاني انجینرانو یوه MI-12 ډوله هلیکوپټر ورغاوه، یعنی یو نوی هلیکوپټر یې رغولی دی چې MI-12 ډوله ماډل یې دی، دا یې ماډل دی. دا افغاني انجینرانو ورغاوه. د دې وړاندې هم یو هندي هلیکوپټر افغاني انجینرانو رغولی و. یعنی دفاع وزارت په خپله انجینران لري، افغانان دي، هغوی د وسلو رغولو، ترمیمولو کې ډېر مهارت لري او مسلکي کارکوونکي دي. نو دا یو ښه پیغام هم لري. کله چې روسان مات شول نو هغه وخت کې هم ډېر هلیکوپټر او ډېر ټانګونه، هماوي، مزایل توغندي، ډېر وسایل او وسلې افغانانو مجاهدینو ته په لاس ورغلې، خو هغه مدیریت نه شوی او ډېر پسې ویل کېدل وایي کباړې قاچاق پاکستان ته یې وړ. نو دا خبرې به زیاتې وي، اوس هم کېږي که نه. نو دا ځل الحمدلله یعنی هغه وخت کې هغه ارزښت ته ونه کتلی شول چې دا یو تاریخي ارزښت لري. مثلا که اوس څوک ووایي چې دغه هلیکوپټر خو کوم داسې هلیکوپټر نه دی چې نورو هیوادونو باندې او اشغال کې یا مطلب بریدونه پې وکړي یا څه به وکړي، که نه، دا خو داسې وسلې نه دي چې دا رغوي، دا ټانګونه او څه شی. نړۍ خو اوس سپوږمکۍ ته وختله، دا خبرې به کوي که نه. خو دلته یو بله خبره ده چې هغه د تاریخي ارزښت دی. یعنی موږ به د امیر کروړ شعر وښیو چې هغه دومره قوي شعر نه دی لیکلی امیر کروړ، خو د پښتو ادبیاتو کې هغه تاریخي ارزښت لري، یعنی لومړنی شعر ورته ویلی شي. د نه وړاندې هم لیکل شوي خو همدغه مشهور شوی دی، اولنی بولي. نو دې وجې نه ځینې شیان ارزښت چې د هغه تاریخي ارزښت لري، هغه که تاریخي ابدات دي، هغه که ودانۍ کلاوې دي، وایي دغه تېر اداره کې کندهار کې کوم داسې جمهوریت چارواکی و، نو هغه لوی چارواکی هم و، بیا یو ولایت کې کاندید هم شو، ډېر عجیب نوم یې و، بیا رغونه کې ښه و. نو ویل یوه ودانۍ وه داسې کلا ړنګه وه، وایي دا به څه کوي چې مثلا په خټو جوړه کړې ده، سمه پخه ودانۍ به درته جوړه کړمه. یعنی دې ته نه خبر چې دا تاریخي ارزښت لري، دا څوک داسې نه جوړوي چې هغه خپل شکل له لاسه ورکړي، چې نوې داسې
سیمټي او د خښتو جوړه کړي. هغه کلا د خاوره دیوا کلاوي هغه چې خاوره باید پاتې شي. تاریخ نه خلک عبرت واخلي. ډېر د زیارتونه دي، مثلا ډېرې کلاوي دي، ډېر څلور لارې دي چې پخوا په کوم نوم په هغه نوم باندې باید پاتې شي. لکه د مکروریانو عبدالحق چې د هغه مکروریان دي، دغه د مسعود په نوم چې کړی و، دغه د صحت عامې څلور لاره دی، د عامې روغتیا څلور لاره. نو دغه هلیکوپټر چې رغول شوی دی، دې یوه خوبي دا ده چې یو خو تاریخي ارزښت وساتل شو، بل چېرته کباړ نه شو. دا که هېڅ د دې اثر اړتیا نه وي هم، یعنې تاریخي ارزښت دی لکه سوی لاس داسې بساتو. ښه، دا بل خبره دا ده چې زابل کې 10 مېرمنې له کورني تاوتریخوالي څخه وژغورل شوې. دا د افغانستان اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت له لوري، د محتسبینو له لوري، وایي که ښځه شرعي چوکاټ کې تعلیم وکړي، اولادونه سالم روزي په ښځو. لکه دا داسې ده چې که موږ د ټولنه کې تعلیم عام شي، نو بیا مېرمنو باندې هم څوک داسې ظلم نشي کولی، هغه هم نومره پوهېږي. نو همدا شان عامو ځایونو کې، صحراو کې تعلیم عام شي، نو بیا څوک په بدو کې هم نه ورکوي، میراث حق هم ورکوي. او دا ښځه چې دا هم د خاوند حقوق پیژني. نو د امر بالمعروف وزارت د برخه کې د ستاینې وړ ده چې د ډېرو هغو مېرمنو ژوند یې ژغورلی دی چې هغه په تاوتریخوالي کې ګیر دي. د کورنۍ تاوتریخوالي له امله هغوی ځورېږي، کړېږي. نو دې وجې نه دې ته یې پام کړی دی. ما مخکې مې خبره وکړله چې د امر بالمعروف وزارت که څه هم هغه د طبیعتونو مزاجونو خلاف دی د ځینو خلکو، که نه، خو عمومي یوه خوبي دا ده چې هغه ډېر دغسې فحشا چې کېدله، هغه ډېره ښکاره چې لوپري کېدله، یو داسې بېباکي کېدله، سپین سترګي کېدله په دغه بازارونو کې، که نه. د هغو مخه یې نیولې ده. د ښکاره داسې مرکزونو مخه یې نیول ده چې هغه فحشا او خلک بېلارۍ ته هڅوي، که نه، بدعملۍ ته یې هڅوي. نو دغه ښکاره مرکزونو مخه یې نیولې ده، او په بازار کې د ښکاره داسې فحشا مخه یې نیولې ده. نور باقي اسلام هم دا اجازه نه ورکوي، شریعت، چا پسې څوک کور ته یا کوټې ته ورننوځي، ته څه کوې. تر دې حده هم نه وي په کار چې مثلا د خلکو د اسلام نه زړه تور شي. داسې سوکه په حکمت او مصلحت سره کار روان دی. انشاءالله دا هر څه به برابر شي. دا ځل په خپل برېښنا 40 میلیارده افغانۍ لګوو. د برېښنا شرکت اجرایي رئیس الباری عمر ویلي دي افغانستان د برېښنا تولید برخه کې پراخې سرچینې لري، لکه باد، لمر، اوبه، کثافاتو او ډبرو سکرو څخه په کور دننه د برېښنا په تولید کې باید استفاده وکړي. وایي بلخ ولایت کې د 1,800,000 افغانیو په ارزښت یو ترانسفرمر چې د 4 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري نصب کړی دی. تېره ورځ هم د شیرخان بندر څخه د کندوز تر ښار پورې د 110 کیلو ولټ لاین د انتقال پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې په کلني ډول به 140 میلیونه افغانۍ عواید ترې راټول شي. معنا له نورو هیوادونو برېښنا اخیستل لکه پردی کټ، خپله لاسه ګوره لاسه. نو د 1,800,000 افغانیو په ارزښت یو ترانسفرمر چې د 4 میګاواټه برېښنا، 4 میګاواټه ګوره، 1 میګاواټ 1000 کیلو ولټه ورته وایي. د لپاره لکه موږ باد، لمر، اوبه، کثافات او ډبرو سکرو، نن 5 ډوله لارې چارې لرو چې موږ برېښنا ترې برابره کړو. له باد یې هم برابره شو، بادي برېښنا ورته وایو. برا صحراو کې غټې پکې ولګوي، جګې، نو هغه چې تاویږي هغه نه برق اخیستل کېږي، برق تولیدوي، برق ورکوي. یو د لمر د ټولو ته معلوم دی، دا اوس هر کور کې شته لمریز برېښنا یا شمسي خلک ورته وایي، لمریزې تختې ورته وایي، نو سولریم ورته وایي خلک. نو دینه خلک استفاده کوي. بل د اوبو ده، نو هغه څرخ تاویږي. هغه تاسو ته معلوم ده چې که موږ د کونړ سیند یا نور بندونه داسې وتړو، نیم افغانستان ته برېښنا ورکولی شي. له کثافاتو تاسو وایي چې کثافاتو نه څنګه جوړېږي. نه، د کثافاتو نه برېښنا جوړېږي. د جاپان لومړی موږ چې دغه کثافات ورته وایو، فاضله مواد ورته وایو، یا دغه کم د دنه جوړیږي. دا لکه نوې خبره ده زموږ دپاره، خو دینه هم برېښنا جوړېدلی شي. د موږ څومره کثافات چې د مردارګۍ او چټلۍ چې د کموډ دی، که نه، لټرین خلک ورته وایي، د دین هم برېښنا جوړېږي. او د ډبرو سکرو نه هم جوړېږي چې هغه د اوس ډبرې چې بهر ځي
دا مې وړتیا ده چې خرڅ شي او دا پیسې بیا په کوشتېپې کانال باندې لګیږي، نو هغه مې وړتیا ده. نو دې نه هم جوړیږي. نو دغه څو 15 لارې لرو چې دې نه جوړولی شو په خپل افغانستان کې لرو، تر څو له بهر محتاجین خلاص شو. اوس هم څه داسې د زکات او خیرات خبره نه، د خپل بیل ورکوو، خو دغه بیا چې کته کیږي او بیا تماس سره نیسي او بل چاته وایي، نو خپل لاس کې چې بیا خوي. نو دا 140 میلیون افغانۍ به عواید به راټول شي. 110 کیلو ولټه د برېښنا چې دی د کندوز تر ښاره پورې رسیږي. نو دا د برېښنا خبرې خوند کوي ځکه موږ ورته اړتیا زیاته لرو، بلکې ټول خلک یې لري. امریکا د افغان متحدینو د تحلیې بهیر د تل لپاره تړي، یعنی افغانان چې بهر ته ځي، امریکا ته ځي، هغه افغانانو دغه بهیر تړي، یعنی نور نشي تللی. د افغان متحدینو د تخلیې بهیر مشر وایي لدې سره به د 2000 افغانانو د پناه غوښتنې چې امریکا ته تګ لپاره منتظر دي رد شي. یعنی په ټولو هیوادونو کې 2 لکه افغانانو ترڅنګ چې 40,000 پرواز ته آماده دي. د دې بهیر د درېدو سره په افغانستان، پاکستان، قطر او البانیا کې قضیې ردیږي. دغه راز برتانیا هم د 2000 افغان کمانډویانو د پناه غوښتنې رد کړي دي. نو چا خبره خوست کې یو متل دی، وایي پردیو وریجو ته ټینګه خوروا مه جوړوئ. نو رښتیا هم دا پردی وریجې دي، موږ به ټینګه خوروا نه ورته جوړوو او خپل وطن چې دی ګل وطن دی. نو کوشش وکړئ چې مشکل چاته نشته، یا که څوک مشکل جوړول نه غواړي او که جوړوي هم نو ځان ته به جوړوي، نو هغه د افغانستان کې اوسیږي او که ځي هم داسې هیوادونو ته دې لاړ شي چې هغلته مزدوري وکړي، نه دا چې کله یې وایي چې دا بندوو، دا تړو، دا خیمو ته سوسیال ورکوو، نی ورکوو، خوراک ورکوو، نی ورکوو، او دا شړو، دا ګونتنامو ته لیږو. نو هغه غیر قانوني کډوال چې دي هغه خامخا ګونتنامو ته وایي لیږو. دا خو د ټرمپ امر دی. نو ټرمپ ته چې څوک خوشحالېدله بس دغسې ګلان کوي. د لکي مروت مشر انعام خان پسې د پاکستان پولیسو نیولو لپاره کور ته ورغلي، خو وسلوال کلیوال یې دفاع کوي. هغه د قوم په ملاتړ د خیبر پختونخوا لکي مروت بیټنیو غاز او اوبه د دفاع لپاره پاکستانی ریاست سره وسلوال جهاد اعلان کړی دی. وایي پنجاب ته چې زما له سیمې غاز ځي او الحق زما دی. دا د لکي مروت مشر انعام خان دی. د 6 ورځو راهیسې د خپل سیمه کې کلیوال را پاسولي دي، خپل قوم والا راپورت پاسېدلي دي، د کورمې اوبه دي دوی ته هم ورکړل شي. او د بیټنیو دا غاز چې دی دا د پنجاب ته نه ورکول کېږي، لاهور کراچۍ دی خواته، او دا زمونږ حق دی. نو دې وجې نه وایي تاسو په خبره نه پوهېږئ، زمونږ حق نه راکوئ. نو دې وجې نه موږ وسلوال جهاد پیلو او وسلو سره دوی یو لاریون کړی، وسلوال لاریون یې کړی و، او که څه هم فوز او پولیس پسې راغلي وو خو خپلو کلیوالو دفاع ورنه کوله. نو دې وجې نه هلته پاکستان کې په ډېرو برخو کې دغسې کار روان دی. کار خو څه چې یعنې مطلب یو مزاحمت روان دی، خو دا د پرلتونو مزاحمت نه دی، دا وسلوال دی او دوی خپل حق په د وسلو په زور باندې غواړي. را به شو خپل افغانستان ته بیرته. د آبادۍ خبرداره چې افغان میلیاردر میرویس عزیزي پرون کابل کې وویل، د سردار داود خان روغتون کې غونډه کې و، هغه ته وویل د خیریه مرستو په برخه کې عزیزي بنسټ په کابل کې یو لوی طبي ښارګوټی جوړوي چې لاندې برخې به ولري. د سرطان د درملنې یو 400 بستریز مجهز روغتون، یو 200 بستریز مجهز زیږنتون، یو یتیمخانه چې د 10,000 ماشومانو د ساتنې ظرفیت به ولري، چې استوګنځي، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه پکې شامل وي. طبي پوهنتون، نرسنګ، قابلګي ښوونځی، د محصلینو لپاره لیلیه، د ډاکټرانو او استادانو لپاره د استوګنې کمپلیکس، او بل دا ویل چې زما د مرحومې لور په ویاړ به د فرشته عزیزي طبي ښارګوټی د کابل 8مه ناحیه کې په 15 جریبه ځمکه د 500 میلیونو ډالرو په لګښت جوړه شي. د پخوانی دای وایي عزیزي د پخوانی ژمنې پر اساس نن زه افتخار لرم چې د عزیزي ګروپ له لوري د 10 میلیارډو ډالرو په مجموعي ارزښت د پانګه اچونې یوه 15 کلنه برنامه اعلان کړم چې اساسي تمرکز به د انرژۍ د تولید سکتور وي.
د کابل ښار لپاره د 200 میگاواټ لمریزې برېښنا د تولید پلان به سبا پیل شي او تمه ده چې په 8 میاشتو کې بشپړ شي. عزیزي وایي زمونږ ژمنه ده چې د دې 15 کلنې پانګیزې برنامې په پای کې به موږ وکولی شو چې په ټول افغانستان کې لسګونه د برېښنا د تولید مرکزونه چې مجموعي ظرفیت یې 10,000 میگاواټه ته رسیږي جوړ کړو. دی وایي زه د افغانستان اسلامي امارت د مقاماتو د ملمه پالنې او د ګرانو هیوادوالو د تو د هرکلي مننه کوم. هیله لرم چې زمونږ د هڅې چې خیریه مرستې او اقتصادي پانګې پکې شاملې دي د کړېدلیو او ناچارو افغانانو لپاره د امید یو کوچنی کړکۍ شي. نو پانګوال یا بډایه خلک یا سرمایداران د نړۍ چې دي هغه ایلن ماسک دی، دغسې جوزف دی، دغسې مارک زوکربرګ دی او بیل ګیټس دی، د ترڅنګ نور ډیر څو ملیاردران دي، امبانی دی د هند. خو موږ د خپل د افغانستان اقتصادي برخه کې البته مسلمانۍ او هندوی او امریکایي او کافر په دې دا پرتلنه ورسره کوو، خو د اقتصادي هغه د سرمایه‌دارۍ برخه کې زمونږ میرویس عزیزي امبانی دی. یعنی دا دغسې هیوادوال تاسو خبر یې په افغانستان کې تر ډېر غټ سرمایداران هم شته چې هغه په خارج کې دي، خارج کې پانګونه کړي دي، د سیند په غاړه خلیج ساحل په غاړه کورونه جوړ کړي دي، خپلې مستۍ کوي او کله کله افغانستان ته هم یو نظر راشړي چې افغانستان دغسې دی او د په خپله دلته برخه پکې اخیستې په دې دربادرۍ کې. خو میرویس عزیزي هغه څوک دی چې سرمایدار دی د افغانستان. یو وخت کې نیوکې پکې وي چې په 10 میلیارده څومره 15 میلیارده یو مارکیټ جوړ کړی دی په دوبۍ کې، نو خپل وطن کې ول نه جوړوي، دا یو 400 بستریز مجهز روغتون جوړوي. مثلا دغسې د 10 میلیارده هغه یو پیل دی چې 10 میلیارده یو وخت کې ژمنه کړې وه، خلکو بیا تمسخر کو پسې خندلې. دلته خلکو ته دا زور ورکوي. تاسو ته به زه سپینه خبره وکړمه، وایي ولې د طالبانو په دوره کې دای خدمت کوي، یعنی د امارت کې، یعنی د مجاهدینو په دوره کې دای ولې خدمت کوي افغانستان ته، ځکه بیا خو کریډټ امارت ته ځي. د طالبانو یو دا کریډټ خو نه دی چې د دوی په وخت کې امنیت دی او خلک پانګونه کوي، دا نه دی. هغوی چې د کشتېپه روانه کړې ده، د سالنګ دی، د میساینک دی، د ټاپي پروژه ده چې 20 کاله وروسته کېږي، د کشتېپه چې یو دښته وه بیخي نه طرحه وه، نو هېڅ شی نه و پکې، یو نقشه یې پاتې وه. دغه راز دغه واخان چې دی، نو دا کوم شی به سړی ته نه پټوي. او ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، زولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه. د اوبو برېښنا وزیر تازه ویلي انشاءالله چې سبا به دای بیګا ویلي دي، وایي سبا به د 1403 هجري شمسي کال د هوت میاشتې په 4مه نیټه څه د پاسه 25 میلیونه ډالرو په ارزښت د انرژۍ د 2 پروژو افتتاح ولرو. نو خدای دې همداسې وکړي نن دغه د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت د انرژۍ د 2 پروژو افتتاح لري. دا د اوبو او برېښنا وزیر تازه ویلي دي. اوبو انرژۍ وزیر ټرمپ ویلي زیلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور دی. دا د بهرن یوه خبره ده د ټرمپ او امریکا او د امریکا او روسیې چې په سعودي ریاض کې مذاکرات پیل کړي دي د اوکراین په سر باندې. اوکراین پکې خبر هم نه دی، اروپایي هیوادونه حتی نه دی پکې شامل، حتی د اوکراین ولسمشر زیلنسکي نه دی پکې شامل، ځکه د کله چې غلام شوې پردی شوې نو بیا به خامخا تا څوک نه په خبرې، دوی به پرېکړه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اړه ویلي دي بل انتخاباتو یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي په اوکراین کې د زیلنسکي محبوبیت ډیر کم دی او له همدې امله یې له انتخاباتو ډډه کړې ده. سرچینې ویلي چې ښایي د ټرمپ دا توندې نیوکې د زیلنسکي د نن ورځې د نیوکو په غبرګون کې وی. د اوکراین ولسمشر پرون له تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ټرمپ د روسیې د ناسمو تبلیغاتو قرباني دی او د هغه او د اوکراین په اړه ناسمې څرګندونې کوي. نو رښتیا هم د ټرمپ مرستیالو ویلي و چې وایي خوله سمه خوځه وه، د امریکا او ټرمپ ته باید احترام ولري
نو خدای مو دغه سي غلامي او دغه سي دربدري نه وساتي. ننګرهار کې په 2 اجربه ځمکه د مالټو بڼ جوړیږي. جاپان له افغانستان سره $15,000 مرسته کړې ده، یعنې $15,00,000 مرسته یې کړې ده. ترې کنډو سیمه کې د واورې خورېدو له کبله لار تړل شوې وه چې اوس خلاصه شوې ده، بل ورځ واورې وې. چین له افغانستان سره د بشري مرستو پراختیا ژمنه کړې ده. نو برېښنا شرکت جوجان ولایت کې د برېښنا 2 سترې پروژې پرانستل شوې او بل ورځ ترافیکي پیښو له امله غزني کې 14 کسانو ته مرجوب لا وختي وه. بغلان کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو ځکه سپرلی را نږدې دی. سور صلیب نړیواله کمیټه افغانستان د چاودیدونکو توکو له کبله د ککړتیا لوړه کچه لري. هند کې 400 کورنیو ته هلمند کې 400 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شولې. له 10 ساعته ځنډ وروسته بیرته د کابل ګردیز لار خلاصه شوې ده. د نورستان په وایګل کې 300 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. زابل کې ترافیکي پیښې 7 تنه مړه شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. او ملا برادر اخوند نړۍ سره مو سیاسي او اقتصادي اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دا پرون بل ورځ کابل کې ملا برادر اخوند چې ویل قطر ته تللی د 1 میاشتې درملنې دپاره، هغه پرون راغی او دلته روغ رمټې قدم وهلی ګرځېده. د افغانستان او روسیې ترمنځ په سوداګریزه راکړه ورکړه کې کموالی راغلی دی. د ناټو سرمنشي د اوکراین لپاره د امریکا د سولې خبرو ته خوشبین یم. او په جلال آباد ښار کې د 315 میلیونه افغانیو په لګښت پروژې پلي شوي دي. پاکستان کې افغان کډوال د خپلو کاروبارونو بندولو لپاره د وخت راکړل شي. د پاکستان له زندانونو 1 افغانان خوشي او هیواد ته راستنه شوي دي. فرانسې سفیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. عصمت الله ارګاشیف. امریکا د افغانانو په ګډون 115 نور کډوال ایستلي دي. له امریکا نه ایستلي دي. د افغانانو په ګډون 115 کډوال ایستلي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د بانکي او پولي همکاریو پر پراختیا هوکړه شوې. مولوي عبدالکبیر د ټولو ښوونیزو بنسټونو ودې ته ژمن یو. اولوف شولرز د مجرمو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکو. د آلمان لومړی وزیر د اولاف شولز د پیسو نړیوال صندوق پاکستان د مالیې ټولولو او د عایدو پیدا کولو توان نه لري. هغه قرضداری دی. د اندونیزیا سفیر د زندانونو چارو ادارې سره همکاري ژمنه کړې ده. فاکس نیوز ټرمپ د پینټاګون لوړپوړي چارواکي له دندې ګوښه کړي دي. ترکی پولیس 9 نور ناقانونه افغانان نیولي دي. ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماټیکو تعاملاتو او تګ راتګ باید ولري. د عراقشي د ایران سرحدي ولایتو. جاپان له کروندګرو د ملاتړ په موخه افغانستان سره مرسته کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي افغانستان د سیرومونو تولید برخه کې ځان باسیانه ته نږدې شوی دی. پاکستان لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل ده. اسلام آباد کې افغان سفیر د UNHCR له مشر سره کتلي دي. نو ډیره زیاته مننه قدرمنو اردوونکو. د خبرونو تر اخره پورې موږ سره واورېدله. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال